د پاکستان په اړه که څومره موږ وغږیږو اخر دې ورځ کې بیخي موږ او تاسو ته معلومه ده چې څه په دغه سیمې او په دغه منطقه کې د پاکستان رول څه شی ده. پاکستان چې دپاره جوړ شوی په دې نور نه سره غږیږو. پاکستان پرون هم په موتا باندې راکټونه ویشتل، نن را باندې بمبارد کوي. خبره ډېر بیخي ساده ده، ډېر پخوانه دا تاریخ یې له موږ سره معلومه ده، خو اوس راځو زموږ او ستاسو هغه اساسي او بنیادي ستونزه چې ده په هغه باندې باید وغږیږو. زه به هره ورځ راځم دلته به په میډیا باندې د پاکستان خلاف به زه هره ورځ تبلیغات او پروپاګند وکړم. زه به یې وکړم، زما ملګري به یې وکړي. بس دا زموږ له نن نه وروسته زموږ 12 ساعته دا زموږ دنده شوه. آیا په دې باندې زما وطن ابادیږي؟ آیا په دې کار باندې زما په وطن کې امن او قراري راځي؟ اوس دغه ټوله کیسه بیرته ځي لکه هغه پرکار چې داسې راتاوی همغه یوې نقطې ته بیرته ځي. په افغانستان کې شته حاکمیت ته. ملا صاحب هیبت الله خوند ولې چپ دی؟ ولې هېڅ شی په دې مورد باندې حتی یوه یادونه هم نه کوي؟ د پاکستان میډیا تاسو وګورئ، د پاکستان علما وګورئ، له سهار نه تر ماښامه پورې دغې خلکو ته په افغانستان کې دوی ته خوارج وایي. هلته دننه په پاکستان کې چې کوم ډلې د دو خلاف جهاد کې هغو ته خوارج وایي. تاسو ولې دغه کار نه کوئ؟ او بیا که ځان ته خپلواک وایي، د خپلواکۍ د ثابتولو لپاره خو باید تاسو هم یو څه ووایئ، یو څه خو وکئ. دا سفارت مو په افغانستان کې د څه دپاره خلاص پرېښی؟ څه یې پې کوئ؟ سفارتي اړیکې خو د هغو هیوادونو ترمنځ چې هغه ځای کې راکړه ورکړئ. هلته کاروبار وي، هلته سیاست دی، هلته ډیپلوماسي. ته او د پاکستان ترمنځ پاتې څه شی دي؟ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ څه شی پاتې دي؟ مهرباني وکړئ یو څوک یې راته ووایي څه شی پاتې دي؟ هېڅ کیسه نشته. بس هلته زموږ یو تن هلته ناست ده، د هغو د میډیا والا سهار و ماښام خاندي، ډوډۍ خوري، ماښامۍ روژه ماتې کوي. یو یې زموږ په کابل کې راته کېنولی، روژه ماتې کوي. خلاص له دې خواته هېڅ کیسه نشته. د پاکستان په اړه که څومره موږ وغږیږو اخر دې ورځ کې بیخي موږ او تاسو ته معلومه ده چې څه په دغه سیمې او په دغه منطقه کې د پاکستان رول څه شی ده. پاکستان چې دپاره جوړ شوی په دې نور نه سره غږیږو. پاکستان پرون هم په موتا باندې راکټونه ویشتل، نن را باندې بمبارد کوي. خبره ډېر بیخي ساده ده، ډېر پخوانه دا تاریخ یې له موږ سره معلومه ده، خو اوس راځو زموږ او ستاسو هغه اساسي او بنیادي ستونزه چې ده په هغه باندې باید وغږیږو. زه به هره ورځ راځم دلته به په میډیا باندې د پاکستان خلاف به زه هره ورځ تبلیغات او پروپاګند وکړم. زه به یې وکړم، زما ملګري به یې وکړي. بس دا زموږ له نن نه وروسته زموږ 12 ساعته دا زموږ دنده شوه. آیا په دې باندې زما وطن ابادیږي؟ آیا په دې کار باندې زما په وطن کې امن او قراري راځي؟ اوس دغه ټوله کیسه بیرته ځي لکه هغه پرکار چې داسې راتاوی همغه یوې نقطې ته بیرته ځي. په افغانستان کې شته حاکمیت ته. ملا صاحب هیبت الله خوند ولې چپ دی؟ ولې هېڅ شی په دې مورد باندې حتی یوه یادونه هم نه کوي؟ د پاکستان میډیا تاسو وګورئ، د پاکستان علما وګورئ، له سهار نه تر ماښامه پورې دغې خلکو ته په افغانستان کې دوی ته خوارج وایي. هلته دننه په پاکستان کې چې کوم ډلې د دو خلاف جهاد کې هغو ته خوارج وایي. تاسو ولې دغه کار نه کوئ؟ او بیا که ځان ته خپلواک وایي، د خپلواکۍ د ثابتولو لپاره خو باید تاسو هم یو څه ووایئ، یو څه خو وکئ. دا سفارت مو په افغانستان کې د څه دپاره خلاص پرېښی؟ څه یې پې کوئ؟ سفارتي اړیکې خو د هغو هیوادونو ترمنځ چې هغه ځای کې راکړه ورکړئ. هلته کاروبار وي، هلته سیاست دی، هلته ډیپلوماسي. ته او د پاکستان ترمنځ پاتې څه شی دي؟ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ څه شی پاتې دي؟ مهرباني وکړئ یو څوک یې راته ووایي څه شی پاتې دي؟ هېڅ کیسه نشته. بس هلته زموږ یو تن هلته ناست ده، د هغو د میډیا والا سهار و ماښام خاندي، ډوډۍ خوري، ماښامۍ روژه ماتې کوي. یو یې زموږ په کابل کې راته کېنولی، روژه ماتې کوي. خلاص له دې خواته هېڅ کیسه نشته. اوس مې د خپل د وراره میسج در باندې واورم، د 4 کالو 5 کالو د میسج را لېږلی ده، وایي وډارسم په خوب نه یې پاسولی یاستو بم. ته خدای دا زما د وطن حال ده. تر کله دا ډول چپ پاتې سو؟ پرېږده دا ولس پرېږدئ چې ووځي. دننه په افغانستان کې څه حالت ده؟ موږ خو دغه حالت مو ځوروئ. څوک چې درته ډرامه وایي د تا دې جګړې ته دلیل یې څه شی ده؟
ته یې دلیل یې په افغانستان کې دننه مکتب د بند پوهنتون بند کار هر څه ګډ وډ نو مجبور دي تا ته ډرامې نوم کړي چې ورته کېږدي دا چوپتیا خپله ځواک صاحب دغه چوپتیا چې د ما د فدا صاحب هم دا خبره وکړله دغه چوپتیا چې د دې خپل شکونه پیدا کړي دي اول زه یو خبریال په توګه ور زه په روانه جګړه کې تاسو وینئ چې ما کوم ډول ریپورټینګ کړی دی صحیح ده همدغه زه دغه کله چې مې د مشر ملا صاحب هیبت الله اختریز پیغام واورېده چې اصلا یې د جګړې ته اشاره نه ده کړې اصلا یې قرباني نه ده کړې زه خفه شوم چې وسړی نو موږ سترګې استاد دی وزارت حاکم نو څه وکړو ته ډاډ نه راکوې امیر خان متقي صاحب ډاډ نه راکوي نور مشران راکوي ما فدا صاحب ته دا خبره وکړه ګورئ د وزیر د دفاع یوې مرکې څومره کار وکړ څومره خلکو ته جرأت ورکړ تر اوسه پورې خلک ستوریانه یو غږ ستوري کوي منظور دا شی ده که دغه چوپتیا ماته نیسي دا خلک راټول نیسي دا سفارت ورې تړل سي او لویه جرګه راونغوښتل سي مطمئنه اوسئ چې له دې به بدترې ورځې راځي 2-3 ورځې وروسته اختر دی دا لایف یاد ولرئ د اختر په شپه به دا خلک در باندې داسې بمبار وکړي چې اصلا یې تاسې تصور نشئ کولی ځکه دا خلک په ارامه نه کېږي تر څو چې اسلام آباد خوږ نیسي تر څو چې لاهور خوږ نیسي تر څو چې پنډۍ خوږ نیسي تر څو چې دوی مهم مرکزونه خوږ نیسي دا خلک به دا دوام ورکوي ګوره یو ډرون په اسلام آباد کې وسوله دوی غوغا ووتله ټول اسلام آباد یې ولړزوه دوی خبریالان مدني فعالان پخواني جنرالان پوښتنې پیدا کړلې خپل پوځ یې راونیو چې څنګه امکان لري چې د طالبانو ډرون دې د اسلام آباد ته راورسېږي یو وړوکی ډرون لاړه یو هغه باندې که نه نو زموږ غوښتنه دا ده چې په دا پوسته نیسم پوسته خو چې کوم په ده باندې نور جګړه د دې نه ده وروره جګړه دی نه چې ودې نیوله بېرته راپسې کړله فایده یې چې سوه ګټه یې چې سوه تاوان څه هم دې نه علاوه د جګړې اصلي تصویر باید خپله رسنۍ مې خپرې کړي سوشل میډیا ته خلکو ته اجازه ورکړي سي ما ته م اجازه راکړي سي بل ته م اجازه ورکړي سي او دا باید وغږي او مشران باید وغږېږي مشران باید دا خاموشي پاتې ماته کړي بلکل زه یوه خبره بله کوم د شته حاکمیت نه مو دوه غوښتنې دي د ولس په صفت د دغه ځوان خبرې د دغه ټول ولس خبرې دي تر دې اخوا له تا نه موږ نه هېڅ شي بله تمه نه لرو لومړنۍ غوښتنه مو دا ده چې په افغانستان کې خلک پرېږدي چې خپل په ازادۍ ساه واخلي نن ورځ که دغلته په ټولنیزو رسنیو باندې 15 ځوانان راپاڅېږي د پاکستان خلاف غږېږي هم دا د دې ولس او د دې خاورې په خاطر یې درته کوي او که سبا ورځ دغه د پاکستان هر چاته ټوپک په لاس ورکړي په افغانستان کې جګړې کې دننه بیا به همدغه جلال جبار خیل همدا حسیب ځواک همدا خوشحال دا ټول به ناستې د همدغه 15 تنو به د پاکستان ټوپک چې په لاس ورکړی دا په افغانستان کې دغه جګړې ته روایت جوړوي موږ به ورته تر شا ولاړي ځکه چې تر دغه حالت هغه جګړه بیا ډېر غوره بوله دویم چې دا سفارت مو په افغانستان کې په کابل کې خلاص پرېښی دا ور وتړئ چې پې کوئ دا هم تاسو یو ډول نړۍ ته دا ښایي چې زموږ په منځ کې ستونزه نشته سفارتي اړیکې پرې کول د نړۍ په سیاست کې لومړنی اقدام ده چې یو هیواد یې کوي په دې خاطر چې دغه هیواد پر دغه خاورې هم یې حریم راته په هوایي حریم هم راته حمله کړې ده خلک هم راته وژلي دي نور نه غواړم له ده سره زه سیاست وکم د سره ډیپلوماسي وکم زه د سره اړیکې ولرم دغه د تا لومړنی اقدام ده چې د پاکستان خلاف یې کولی سي له هغه وروسته بیا چې په ټولنیزو رسنیو باندې په میډیا باندې څه وایې خو دغه دوه کاره وکړه که غواړې د افغانستان ستونزه حل کړي او که چیرې دا هم نه غواړې نور خو ښه حل لاره پاتې هغوی به په موږ بمبارد کوي موږ به وایو چې بس الله دې موږ د عام ولس وبخي نو دې ښه خواته خو موږ ته نور دوه او نه غیر نور څه نه دي پاتې مننه حبیب الله مجاهد راځي 2-3 خبرې وکړي قصه ختمه کړي ولې دا زموږ وینه دومره ارزانه او سپکه ده تر کله پورې به دغه ډول تاسو دغه کیسه مخ ته وړئ او په دې هم خبر یو چې دغه جګړه دغه بمباردونه دا پاکستان نه د تر شا خو یو فرمایش ده موږ په دې خبر یو خو حداقل اوس چې دا په افغانستان کې شته ولسونه دي دو خو پرېږده چې غږ درته پورته کړي پرېږده چې ټول افغانستان ولسونه ټول سړکونو ته راوځي دغه ټول پرېږده چې د نړۍ میډیا دا وګوري چې دغسې ظلمونه دي په افغانستان کې تاسو عام ولس هم بندیان کړي دي د خلکو خولې مو ورتړلې دي نن یو پوسټ مې وکتل منصف یو وړوکی ماشوم ده د 21 کالو ده یوازې په کرکټ بورډ باندې نیوکې کړي دي هغه غریب بندي کړي چیپ ښه فکر کوم د ځواک صاحب حکومتولي او د دولتداري اوسېږي صحیح که چېرته د حکومتولي او د دولتداري مو دغه اساس او بنیادي چې خلک وتړئ خلک خبرو ته مه پرېږدئ او بس ټوپک په زور حکومت کوم ویې که دغسې یې وکړه چې څومره یې کولی سي خو دا هم یاد وساته چې دغه رقم ته به بیا یوه ورځ دا وطن پرېږدي
نه به د ملاتړ کوونکي دلته ولس ته مخ لري او نه به چې چا دلته حکومت کړی هغو به مخ لري. بیا به دلته د تاریخ په پاڼو کې تاسو په اړه باندې هغه رقم قضاوت کیږي چې دا زموږ په څېر ځوانان دلته چې دا ته ګور دا هر یو ژړېږي په دې وطن باندې. موږ والله دردېږو که څه پرونه پورې د پاکستان خلاف هره خبره کوله، نن یم کوم سبا یم کوم مجبوره یم له تا د دغه ملا نه پرته بل اپشن اوس لرم هم نه په وطن کې. سړی نور زیاتي قسم موږ په پوزې ته راغلي. دا اوس ملګرو دوستانو راسه میسیجونه رالیږلي چې در باندې واورم، والله زړه درد کې. دا اوس مې د فولاد صاحب زه یوه خبره کوم ګوره، موږ نن هم د جمهوریت طرفداران یو، سبا هم یو، 100 کاله وروسته هم یو. خلاص نقطه کېږدي همدغلته خلاص یوه نقطه م دلته له دغه نه اخواته چې دا کوم بحث د موږ ده، موږ د تیر جمهوریت د معلوماتاو د دې ظاهر قدیر دې خلکو د جمهوریت خبره درته نه کوو. موږ چې جمهوریت وایي خلکو ته هغه په نظر کې ودرېږي. زه هم لعنت وایم ځواک صاحب، دا موضوع زموږ د ټولو په منځ کې حل ده او دلته شته ټول ملګري جمهوریت پاله دي. د دې نه اخواته چې زموږ کوم بحث ده، جمهوریت نن په افغانستان کې شته، یا د اتانور جمهوریت یا ریښتونه جمهوریت، دواړه یې له منځه تللي. موږ د هغه ریښتوني جمهوریت د راوړلو لپاره څه کولی شو؟ دا 4-5 کاله تاسو څه کول؟ اوس خو خیر خو همدا خبره کوم یار. موږ د هغې دپاره لاره لټو. لاره یې همدا وه چې زما په نظر باندې په ټولنه کې څومره د جمهوریت دپاره ذهنیت سازي کولی سي، برین واشنګ کولی سي، د جمهوریت دغه ټکی د خلکو په ذهن کې ته انجکټ کولی سي، دا کار موږ وکړو. دغه وایي که یې مه ودروئ، وایي که یې نور اوس خو خیر ته یار ګیره دې نیسه خیر دغه یو ځل موږ دا کار 4.5 کاله دا وکړ. د دغې تر څنګ موږ بل هغه څه کولی سو چې په واقعي معنا باندې په افغانستان کې موږ جمهوریت راول. ښه مثالونه، طالب افغانستان ته چې خپل امارت راوسته فکر ذهنیت سازي کوله که یې جګړه وکړله، په عملي میدان کې ښکته و، نړۍ سره سیاست کوو، دا ټولې لارې چارې مخته یو ځای په ګډه پیرلل مخته وړلې. نن ورځ په 15 کالو کې تر اوسه پورې موږ یو واقعي ادرس د جمهوریت دپاره نه لرو. جمهوریت غواړو خو ادرس مو نه دی معلوم. که دغه نن موږ ته نړیواله ټولنه فکر وکړه، یونایټډ نیشنز یا یو بل ځای کې پر موږ افغانانو باندې غږ وسي چې افغان ډایسپورا کې تاسو څوک یې چې راشئ د افغانستان د جمهوریت نمایندګي وکړئ. ته پوهېږې حضرت علي به منډې وهي، اتانور به منډې وهي، دا ټول به، او دا به په خپل منځ کې جوړ ني. زه خو دا افغانان پېژنم، په پارلمان کې به څه حال و. موږ یو ریښتوني جمهوریت د راوړلو لپاره یو ادرس باید ولرو، او د هغه ادرس جوړولو لپاره زه د دغه شي عیني شاهد حال یم. په ټولنیزو رسنیو باندې چې به یو ځل دغه بحث رامنځته سو چې دغه کس مثلا موږ راځي د خپل مشر وټاکو، او دا به دغه مسایل ورو ورو مخته بي، یو به ټولنیزې رسنۍ مخته بي، بل به تر پردې تر شا کار کوي، بل به دا کوي، بل به لیکنې کوي. پوهېږې هر یو دا سوچ و چې زه څنګه مشر سم، زه څنګه دا لیډ وکم، چا سره دا غم والله کو چې افغانستان کې دا حالات د بدبختۍ نه ځان څنګه خلاص کم، او دغه جمهوریت په واقعي معنا د هغه دپاره زه کار وکم، لکه چې څنګه 20 کلن جمهوریت کې دغه ټول قصابي کوله. دا په واقعي معنا باندې چا سره هم یو څوک چې لیډ کوي هغې په هر حالت کې کوي، هغې ضرورت نه لري چې خلکو نه هغه اپروول واخلي، ویلیډیشن واخلي. اوس راځم همدغې خبرې ته چې حل لاره څه شی ده. طالب سره کینی، همدغه تیر بیرون چې پراته افغان جمهوریت خواهان دي، دوی ځي افغانستان ته د طالب سره ناسته غواړي وکړي، له طالب سره جګړه غواړي وکړي. یوه لارې باید پیدا کړو، هر یوې چې تاسې غوره بولئ. زه د یو ځوان په صفت دغونه مې د وسه کېږي چې هم در سره وطن ته لاړ سم، جګړه درته وکم، او هم لاړ سم هلته په میدان کې ښکته سم. که تاسې کومه بله لاره درته د خبرو اترو موږ به ورپسې شاته ودرېږو، ځکه زموږ خو خبرې نه دي زده. چې چا خبرې زده دي هغه به مخته سي، موږ به شاته پسې هی والله اکبر کو او هورا به پسې وایو، دا درته کوی سو. نو مهرباني وکړئ په دغه وغږېږئ. د دې نه خواته دا خبره چې ما جمهوریت کې دا کړي تا دا کړي، دا یې اصلا کې حل لاره نه ده. مننه. ځواک صاحب خبرې د خلاص شوې، دغه تا خبره ترجمه سره تبصره ورسره وغږېږي، اجازه ده. ښه ګوره، د سراج صاحب خبره دا هغه خبرې دي چې 4.5 کاله موږ په میډیا کې دا خبره کوله. په دې خبرې باندې زه ملحد کړلم چې ما ویل تر هر څه وړاندې افغانستان، تر هر څه وړاندې وطن، دې ته نیشنالیزم وایي.
په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په قرآن پاک کې دا آیت دی چې ټول مؤمنان سره ورونه دي، دې کې هیڅ شک نشته. خو د قرآن دغه آیت ته یو بل اسلامي هیواد څوک کوم یو هیواد ژمن ده؟ مهرباني نوم یې خالي واخله. پرېږده پاکستان او ایران دا خو به څنګ ته ګاونډیان دي، دا پرېږدو. راځه سعودي عربستان په کوم ځای کې چې اسلام له کوم ځای نه چې ظهور کړی، کله چې له امریکا نه مسلمان له امریکایي پاسپورټ سره سعودي ته حج ته او یا عمرې ته ورسي، په ایسي داره بس کې کینی او په 5 سټار مکمل وی آی پي عزت کېږي. اما کله چې یو افغان غریب هلته ورځي، مسلمان خو یم که نه، د مسلمانانو په منځ کې خو باید تفکیک ونه کړي، فرق ونه کړي. اما ولې ما هلته په ګرم بس کې بدون د ایسي کې ته ما ودرې، په ساعتونو مې هلته په سړک باندې ودرې، نه عزت راکوي نه قدر راکوي، ځکه چې زه د افغانستان یم. د قرآن دغه آیت په خپله په سعودي عربستان کې د پښو لاندې کېږي که نه؟ د سراج صاحب دغه خبرې سره خو دا چغې مو چې دا دونه عمر وهلي دي همدغه ده چې تر څو پورې نیشنالیزم ته کار ونه کړي، تر څو پورې خپل ملت په دغې خبرې پوه نه کړي چې ملت پاله نسي، ولسپاله نسي، په دغه بله قصه کې موږ تاوان کې روان. نن 2 ملایان د افغانستان نه راپاسېږي، په میډیا کې غږېږي، دواړې ډېرې غلطې خبرې وکړلې. زما په اند باندې په دغسې حالت کې چې زما په وطن کې 1500 افغانان راته پاکستان شهیدان کړي دي، دواړه وایي، سراج الدین حقاني وایي چې موږ د یو مسلمان هیواد په وړاندې جذبه نه لرو. یعنې چې شی نه لري، ته وژلی نو جذبه ته څه جذبه راوړي؟ یو ځکه دلته د قرآن دغه آیت ته دوی ژمنتیا ښیي چې ټول مؤمنان سره ورونه دي او باید د مسلمانانو په منځ کې تفکیک ونیسي. ګوره دغه آیت ته یوازې ته ژمنې، نور څوک نه دي ژمن. اوس که دې قرآن آیت ته ته ژمنې، دا یې دلیل کېدلی شي، او که یا ته پاکستان ته ژمنې، دا 2 خبرې دي. نور د سراج صاحب خبره همداره چې تر هر څه وړاندې وطن، چې تر څو وطن د خپل لومړیتوب ونه ګرځوي، په همدغه ټوله نړۍ کې به بې عزته یو، موږ به ټول عمر همداسې سپک یو. خو زموږ کوشش دغه وخت کې ځکه دا شی ناکامه کېږي چې تا ولس کې د سواد کچه چیرته ده. تا ته سراج صاحب هر چا ته خپل په هندارې کې مه ګوره. زه په دې باندې خبر یم چې کومه ورځ ما دغه خبره په سوشل میډیا کې 3 کاله وړاندې یو پوسټ وکړ، مال چې زما د راتلونکي 15 ورځې د لایف عنوان دا دی چې تر هر څه وړاندې وطن، هیڅ د وطن نه وړاندې بل شی نشته. د افغانستان علماو را باندې د هغه فتوا ورکړه، وایي دا ملحد ده. که غواړې چې زه درته ویډیوګانې فیسبوک پاڼې درته راوړم چې غټ علماو دې لیکلي چې دا ملحد ده او دا سړي غم وکړئ. نو موږ په دې خبرو باندې ښه مثال نوروز صاحب دی، هغه په ټیک ټاک کې اوس تاسو ګورئ، دغه ما باندې دا ټاپه ولګوله چې ته دا ولې دا خبره کوې، ته خو د کفر خبره کوې. نو زموږ په وطن، زموږ په ټولنه کې دا ذهنیت جوړول د دپاره 40 کاله 50 کاله کار پکار ده. هغه وخت کې چې تا په وطن کې جمهوریت حاکمي، خلک زده کړې کوي، خلک انټرنیټ ولري، خلک وروره د نړۍ په څیر هر څه موږ ته مهیا اوسېږي. د طالب پښتون کې د نیشنالیزم خبره کول دونه دغسې یو خبره کوي لکه چې هغه کې ناست یې په مسجد کې او بګوت ګیتا دې اخیستی ولولې چې زه خو د قرآن وایم دغسې وهل وخورې. نو موږ په دې باندې پوه یو، خو بدبختانه زموږ اوس حالات دا نه دي. حالات مو دا دي چې یو ځلې موږ په افغانستان کې یو سیاسي جوړښت رامنځته کړو، خلک یو له بله سره یو ځای کښېني، له دغه نه وروسته به په دې ځینو نورو مسایلو باندې غږېږو. اوس که د دې نه اخواته کومه بله لاره تاسو ته معلومه وي، 4.5 کاله کې موږ څه کړي دي؟ 15 کاله کې